یو غریب لرګووالا ځنګل سره نږدې اوسېدو. ده به روزانه ځنګل نه لرګي ماتول او هغه به ښار ته وړل او هلته به یې خرڅول. دی چې به کله هم ځنګل ته خشاک دپاره لاړه نو د به ځمکه هم ورسره لږه لږه کنسته او ده به وي کیدای شي زما دپاره دې کې یو خزانه روزي. دی چې به کله هم ځنګل ته تلو نو ده به ځان سره یو بیلچې او یو تبر خامخا وړو. دغه شان چې دې ځنګل ته څنګه لاړو نو د ځمکه کنستل شروع کړو او چې ځمکه یې کنسته نو دې کې دې ډېر زیات ستړی شو او چې ویې کتو نو یې کې یو غټ غونده دیګ راووتو. د چې څنګه دا دیګ ولیدو نو دې ډېر زیات خوشحال شو او په زړه کې سوچ کول شروع کړو. ما ته خو داسې لګي چې په دې دیګ کې دننه یو ډېره غټه خزانه ده، ځکه خو دا چا دلته ځنګل کې پټ ښخ کړی دی او که دا دیګ د قیمتي څیزونو نه ډک وي نو دا خو به ډېره د خوشحالۍ خبره وي. دې ډېر زیات خوشحاله و او دیګ طرف ته زر پر روان شو او رای کې لاس وهل شروع کړو. د چې څنګه دیګ ته لاسونه ورښکته کړو چې ویې کتو نو هغه دیګ خو بالکل خالي و. د چې څنګه دا وکتو نو دی ډېر زیات خفه شو او هغه دیګ یې هلته نه راوچت کړو او د اونې په شا یې کېښودو. د چې څنګه دیګ اونې سره وکېښود نو دی واپس راغلو او کودایي بیا شروع کړه او د نن ورځ محنت ته د بیا ځایه لاړو. د ډېر خفګان نه تبر لرې وویشتو. دی ستړی و ستومانه لاړو او اونې لاندې کېناستو. دی چې څنګه کېناستو مخامخ د نظر په دیګ باندې ورغلو چې د غور سره هغه دیګ ته وکتو نو هغه تبر هغه دیګ کې دننه ور پرېوتی و او اوس په هغه یو دیګ کې 100 تبرونه پراته وو. د چې څنګه دې 100 تبرونو ته وکتو نو دی ډېر زیات حیران شو او ډېر زیات خوشحاله هم شو او ده ته پته ولګېده چې دا یو دیګ خو څه عام دیګ نه، دا ماته داسې لګي چې دا څه د جادو دیګ دی، ځکه چې په دې دیګ کې یو تبر نه 100 تبرونه جوړ شو. د په خوشحالۍ دا دیګ راواغېشتو او کور ته یې یوړو. د چې څنګه دیګ کور ته راوړو نو دا یې کپړې لانځې پټ کړو او چې څنګه شپه شوه نو ده دا دیګ دوباره راویستو او دې کې یو ام واچولو. چې لږ ساعت پس ته وکتو نو هغه یو ام نه 100 امونه جوړ شوي وو او اوس د ده یقین نور هم پوخ شو چې دا خو واقعي یو د جادو دیګ دی. دغه شان به د دې دیګ کې د سرو سکې اچولې او هغه به بیا بازار کې خرڅولې او په دې دیګ کې ډېر زیات مالدار شو. دی چې کله ډېر زیات مالدار شو نو د غریبانو خلکو مدد کول شروع کړو. د ده کور ته چې به څوک هم غریب راغلو نو ده به خالي لاس بالکل نه پرېښو او د دې د وجې نه دی په پوره ملک کې د سخاوت په نوم ډېر زیات مشهور شو. د جادویي دیګ باره کې او د ده एकदम دومره مالداره کېدو باندې ځای په ځای خلکو خبرې شروع کړې. دې جادویي دیګ باره کې د ملک بادشاه ته هم پته ولګېده او دی ډېر زیات لالچي انسان و. د سره په خپل محل کې ډېر زیات مال او دولت پروت و خو د بیا هم لالچ کولو. د سوچ وکړو چې زه به دې کس نه دا دیګ راوړم او زما مال او دولت به 100 ګونه سیوا شي. د چې څنګه دا سوچ وکړو نو د خپل وزیرانو ته وویل چې تاسو لاړ شئ او هغه کس مال راولئ او دا هغه دیګ هم راوړئ. وزیرانو د بادشاه خبره ومنله او دی لاړو او هغه غریب سړی سره د دیګ راوستو. چې وزیرانو څنګه دا سړی راوستو نو بادشاه ډېر زیات خوشحال شو او هغه دیګ ته نیغ کتل شروع کړو. دی چې څنګه دیګ ته ورنږدې شو نو دی په دیګ کې ورغورځېدو. د ځان ډېر کابو کولو کوشش وکړو خو بدقسمتۍ نه دی په هغه دیګ کې ورغورځېدو. دیګ کې پرېوتو د وجه نه هغه یو دیګ نه 100 بادشاهان راووتل او اوس دې 100 بادشاهانو کې هغه یو اصلي بادشاه هم موجوده و او دغه شان د یې ټول لالچ په مخه واغېشتو او د یو بل سره جګړې کول شروع کړو او دغه شان په لالچ کې دی راغلو او د یې ټول یو بل وخل شروع کړو او یو بل یې مړه کړل او دغه شان د لالچ د وجې نه هغه اصلي بادشاه پکې هم مړ شو. د سړي خپل دیګ راواغېشتو او خپل کور ته په منډه منډه لاړو. نو ښکلي ماشومانو لالچ کول ډېر زیات خراب عادت دی
خو چا سره ستاسو نه ډېر زیات ښه څیز موجود وي نو تاسو له پکار دا ده چې د هغوی نه حسد نه کوئ، بلکې چې څه څیزونه تاسو سره موجود دي په هغې د الله شکر ادا کول یې زده کړئ.